زموږ او ستاسو په معاشره کې بعضې خلک بیا داسې دي چې هغوی لوږه ګرڅه پې نه ژني. هغوی ته الله تعالی داسې زندګي ورکړې ده چې کوم ځای کې د خوراک ضرورت سو، بس دی دستي خوراک کوي. چې پر کوم ځای باندې د تندې ضرورت سو، دی دستي اوبه څښي. نه هغه د لوږې د حالاتو سره ولد دی، نه هغه د تندې د حالاتو سره ولد دی چې د لوږې په خاطر باندې د انسان کم کیفیتي او د تندې په خاطر باندې د انسان کم کیفیتي. نو اسلام کې عجیب حسن الله تعالی یې دی چې کم څوک د ډیر خوراک عادي دی، الله تعالی د روژې په خاطر باندې هغوی د ډیره خوراک سره ګرځوي. او چې کم څوک د لوږې کیفیت نه پیژني، چې کم څوک د تندې د حالاتو سره ناشنا او ناواقفه دی، الله تعالی د روژې په خاطر باندې هغې د دې کیفیاتو سره اشنا او ولد ګرځوي. ځکه چې کم څوک تږی او چې کم څوک وږی د لوږې او د تندې په خاطر انسان ته د نعمت قدر ورمعلومیږي. اوس وږې ته دا ورمعلومیږي چې خوراک څومره لوی نعمت دی، او تږې ته دا ورمعلومیږي چې اوبه څومره لوی نعمت دی. او چې کله سړی د نعمت په قدر باندې پوس، دغه نعمت احساس ورسره پیدا سي، نو بیا د هغې په خاطر انسان د هغه نعمت د شکر ادا کول په ډېره ښه طریقه باندې کولی سي. حضرت بایزید بسطامي رحمه الله یو ځل د لوږې فضیلت بیانوي چې د کم سړي په بدن کې لوږه راسي، دې کې دا ګټه ده، په دې کې دا فضیلت دی. یو شاګرد په هغه مجلس کې ورته وایي، مرید دی، چې حضرت په لوږه کې هم څه فضیلت شته، په لوږه کې هم څه ګټه شته؟ نو حضرت بایزید بسطامي رحمه الله ورته وایي، بچی که لوږه نه وای بیا به د انسانیت کار د لوږې ګټه نه وای، او که چیرې په انسانانو کې همیشه لوږه راتلی او د لوږې څخه انسانان محروم او بې نصیبه نه وای، بیا به فرعون د خدایي دعوه نه وای کړې. چونکې د انسان په مزاج کې په ماړه نس باندې انساني او د انسان خواهشات فرایي، د انسان شهوات فرایي، او د انسان په زړه کې پروالی راسي، د انسان په ضروریاتو کې پروالی راسي. بیا خو انسان تکبر هم کوي، بیا خو انسان لویی هم کوي، او بیا انسان ظلم هم کوي، بیا انسان تجاوز ته کولو ته هم تیاریږي. ځکه چې کله په لاس کې د رانیولو طاقت دی، چې کله په پښو کې د تک کولو طاقت دی، او چې کله د انسان د نس خواهشات پرتی، د انسان د شهوت خواهشات پرای، بیا هم په انسان دومره لوی تکبر کوي او دستی دا دعوه کوي هم چې ما دیګرې نیست، زما غوندې بل انسان په دې کائناتو کې نسته. بیا خو هغه انسان د ډیرو لوړو حالاتو سره ځان مخامخ کوي. نو حضرت بایزید بسطامي رحمه الله ورته وایي، بچی که د فرعون په بدن کې لوږه وای، د ده خواهشات پوره نه وای، او د ده ضروریات ټوله سر ته رسېدلي نه وای، بیا به ده دا دعوه نه وای کړې چې انا ربکم الاعلی، چې زه د دې کائناتو در ټولو لوی خدای یم. او په دې خاطر باندې چې د انسان کله ضروریات پوره دي او د انسان لوږه نه وي، بیا د انسان سره تجاوزات کیږي او بیا د انسان سره نافرمانی کول کیږي. نو الله تعالی انسان ته لوږه په دماغ کې ور اچوي، او انسان د لوږې په خاطر باندې انسان هغې د نعمتونو احساس او د نعمتونو قدر الله تعالی انسان ته په دماغ کې ورکوي. ډېر داسې نعمتونه دي چې سړی د هغې په قدر نه پوهېږي، او هغې سهار و ماښام سړی استعمالوي، لیکن چې کله هغه نعمت لږ ټیم د سړي سره یو طرف ته سي، بیا سړی د هغې په قدر باندې پوه سي. هارون رشید بادشاه ناست دی په یو مجلس کې، پر هغې باندې تنده او تنده راله. نو یو خپل خادم ته وایي، ته ماته یو ګیلاس اوبه راک. چې کله خادم اوبه ورته راوړي، نو مجلس کې یو عالم ناست دی. چې کله دی اوبه پر سر پورته کړي، هغه عالم ورته وایي، بادشاه سلامت که د یو خبرې اجازت دی زه به یې وکړم. دی ورته وایي بلکل یې وکړه. هغه ورته وایي بادشاه سلامت که ته دغه رقم تږی یې او په دې ټوله دنیا کې دا یو ګیلاس اوبه وي او بل ګیلاس اوبه نه وي، او تا ته څوک دا ګیلاس اوبه درته راوړي او په قیمت باندې درکوي، بغیر قیمته تا ته دا اوبه نه درکوي، نو ورته وایي بادشاه سلامت پر دې اوبو باندې به څومره قیمت ورکړي، پر دې یو ګیلاس اوبو باندې به څومره خرڅ او مصرف وکړي.
نو دی ورته وایي چې نیم سلطنت به بیا پر دې یو ګیلاس اوبو باندې ول ورکم، ځکه چې زه د تندې سمرم او په ټوله دنیا کې یو ګیلاس اوبه دي او بل څه نسته، نو بیا خو د دې اوبو قیمت نیم سلطنت دی، بیا به د خپل حکومت نیم وایي چاته ورکم د دې په خاطر چې نیم اوبه یو ګیلاس اوبه راته راکړي. هغه عالم ورته وایي بادشاه سلامت چې کله دې دا اوبه وڅښلې او ستا د بدن په دې رګو کې ولاړې او کله کله دا اوبه په دې بدن کې بندې سي، لکه د انسان بې ادبي ماپ د بولو لار بنده سي، بیا خو انسان ته دومره زیات تکلیف وي، بیا انسان په ډېر مشقت کې او بیا ډاکټران په ډېره مصنوعي طریقه باندې هغه اوبه هغه بولې د انسان د بدنه سباسي، او په دې حالاتو کې انسان د ډېرو بیکاره او د ډېرو ستړو او د ډېرو سختو تکلیفو سره مخامخ وي. ورته بادشاه سلامت که چیرې دغه اوبه ستا په بدن کې قرار ونسي او د بولو پر لار باندې دا اوبه نه وځي، بیا به د دې اوبو قیمت څومره ورکې؟ نو هارون رشید بادشاه ورته وایي نیم سلطنت به د دې دپاره ورکم چې دا اوبه مې د بدنه څه ووسي. نو هغه ورته وایي ستا ټوله سلطنت یو ګیلاس اوبه دي چې ته یې څښې او بیا ستا د بدنه څه وځي. ورته وایي دغه رقم ګیلاسونه به دې څومره څښلي په خپله زندګي کې؟ هغه ورته وایي بې شماره به مې څښلي. ورته وایي د دغه بې شماره ګیلاسونو د نعمت شکر به دې څومره ادا کړی؟ هغه ورته وایي د دې د شکر ادا کولو احساس نه دی را سره پیدا سوی.